سلامونه مینوالو تاسو ته هرکلی په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست. تر دې وخته پورې به څومره وخت شوی چې ما شعر مې لیکلی دی او تر اوسه هم شعر لیکم. دومره هم نه ده چې غزل دې څوک دومره اسان ولیکي. څومره اثار دې لیکلي، که دا په نثر کې وي او که دا په شعر کې وي؟ کمال خان او بیا ورسره په خوا کې دریا خان داسې شخصیتونه دي چې دوی هیڅکله د مغولو پرورده نه دي پاتې شوي. نو د حمزه بابا شخصیت خو ډیر لوړ شخصیت دی. دی هغه څوک دی چې تاسې پیژنئ. چې غزل تر حمزه بابا راورسېد نو حمزه بابا پښتون که. دغه شعر ما د حمزه بابا په یوه بیت باندې لیکلی دی. سلامونه مینوالو تاسو ته هرکلی په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست. مینوالو ننګرهار ته راغلی یم او ننګرهار هغه سرحدي ولسوالۍ ته راغلی یم، هغه ولسوالۍ ته چې په دې کې ستر لیکوال، شاعران او څیړونکي د نقاد خاوندان شتون لري. دا هغه څوک دي چې د پښتو ژبې د افغاني ادب د لا بډاینې لپاره یې خپل ټول عمر وقف کړی دی او کار یې کړی. زه نه غواړم چې ډېرې خبرې پرې وکړم. دی هغه څوک دی چې تاسې پیژنئ او دا یوازې نه چې په دواړه هم د پولې دې خوا له پولې اخوا په لر او بره دواړه پښتونخوا کې د یو پیژندل شوی نوم دی، لایق مراد. زما تر څنګ ناست دی او د سره د ده په اثارو باندې د په پنځونو باندې یو د هغه تجربې چې کومې لري په هغې بحث کوم چې تاسې ترلاسه کړئ او په هغې باندې لاړ شئ. لایق صاحب تا ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. خوشحاله شوم چې زه نن له تا سره یم او تا له ځان سره لرم. ډیره مننه عثماني صاحب. تر ټولو نه لومړی ستاسو راتګ چې تاسو د زموږ سیمې ته راغللی، یو جهان مننه کوم چې په داسې حالاتو کې هم تاسو راشئ زموږ پوښتنه وکړئ. راځو تاسو د کتابونو په اړه پوښتنه وکړله. زما اثار چې دي تر ټولو نه لومړی ما په 1409 کې چاپ شوی دی د ننګرهار ژورنالستان او لیکوالو د ټولنې لخوا د حمزه بابا یو شعر. دغه شعر ما د حمزه بابا په یوه بیت باندې لیکلی دی. دغه بیت د حمزه بابا داسې و چې عشقه د پوهې نه هم ستا دی اوچت، عشقه د پوهې نه هم ستا دی اوچت، داسې مقام ته رسېدلی یم. نو د حمزه بابا شخصیت خو ډیر لوړ شخصیت دی، بلکې هغه هر اړخیز شخصیت دی. هغه تحقیق کړی دی، هغه ډرامه لیکلې ده، تقریبا 300 خواوشا ډرامې لیکلې دي، هغه ناول لیکلی دی، هغه لنډه کیسه لیکلې، او بیا راځو دې ته چې هغه تر ټولو نه غزل ډیر لیکلی دی. داسې هم ویل کېږي چې غزل تر حمزه بابا راورسېد نو حمزه بابا پښتون که. ولې چې هغه پښتني کوم روایات دي هغه حمزه بابا په غزل کې ځای کړله. نو د حمزه بابا په یوه شعر باندې یا په یوه بیت باندې ما د هغه د تصوف په رڼا کې چې حمزه بابا یو صوفي انسان و، خپل مرشد یې لره، دا یو عملی صوفي و. ځینې هغه نظریاتي صوفیان خو حمزه بابا په خپل عملی صوفي و او د تصوف په اړه د ډېرې کتابونه لیکلي دي. د که راشو بیا د مکتوبات حمزه ته چې د ده نه خلکو پوښتنې کړي دي. خو زما کتاب چې هغه د ده پر یو بیت باندې د ده پر شا باندې چې څومره هغه د تصوف هغه مراحل دي، هغه چې ده دا تیر شوی دی، دا په روحاني توګه د هغه مراحل نه را تیر شوی دی او بیا تر خپل ځای را رسېدلی دی. په دغه کتاب کې ما تر خپله وسه پورې د حمزه بابا په تصوفي اړخ باندې کار کړی دی. که څه هم کتاب ډېر وړوکی دی خو د حمزه بابا هغه د تصوف هغه ټوله نقشه مې پکې راښکلې ده او ما پکې ورځای کړې ده. لایق صاحب یو بله مسله، کله چې پښتانه یا د پښتون قوم یادونه کېږي او دلته د اعلیحضرت ایمل خان خبره کېږي نو په لیکوالو کې به ستا نوم ضرور یادېږي. څه دې کړي په دغه برخه کې د ایمل خان، د ستر ایمل خان لپاره او همدارنګه د پښتنو د قوم د هغوی دا په دې خاطر چې کله د نقد خبره کېږي، کله د ریسرچ خبره کېږي، کله د تحقیق خبره کېږي، ته به ورسره یادېږي په دغه سیمه کې. داسې کوم کارونه تا د دغه خلکو دپاره، د دغه پښتون قوم لپاره او یا د ایمل خان لپاره کړي؟ مننه.
پښتون دپاره خو عموما داسې به ووایم چې څومره پښتانه لیکوالان دي هغه د خپلې ژبې دپاره د خپل قوم دپاره خپلې هڅې کوي او دا هڅې د هغوی څه داسې نه ده چې هغوی په دې هڅو باندې کومه معاوضه د چا نه غواړي او نه احتیاج دي، بلکې د هغوی سره دا یوه مینه ده، یو اخلاص دی او یو درد سره دی چې د خپله ژبه خپل قوم وځلوي. ایمل خان بابا خو یو هغه شخصیت دی چې د هغه په اړه باندې که څه هم زموږ ډېری لوستي پښتانه هم د هغه نه په پوره توګه خبر نه دي، خو ایمل خان یو داسې شخصیت دی که چېرته موږ د نورو ژبو تاریخونه وګورو، په ځانګړې توګه مغولي تاریخونه وګورو، نو موږ ته به د ایمل خان بابا هغه اهمیت او د هغه لوړوالی او د هغه سترې کارنامې چې کومې دي په حقیقي معنو موږ به د ایمل خان په نامه باندې په صحیح معنا پوه شو، ځکه چې ایمل خان یو داسې شخصیت و چې هغه له پیله راهیسې د پښتنو مبارزه کړې ده. ورسره خوا کې نور هم اتلان یادېږي، خو هغه اتلان په لومړیو کې د مغولو دپاره وو او د مغولو دپاره به یې پښتانه وژل، کار به یې د هغوی دپاره کوو، خو ایمل خان او بیا ورسره په خوا کې دریا خان داسې شخصیتونه دي چې دوی هېڅکله د مغولو پرورده نه دي پاتې شوي، بلکې د پښتون او د پښتنو دپاره یې خپله مبارزه په وړاندې بیولې ده. نو ما هم په دویم کتاب شو ما د دې نه د حمزه بابا د یو شعر پسې وروسته دویم کتاب ایمل خان بابا تحقیقي او تنقیدي جایزه دا مې چاپ کړ، که څه هم ما نه مخکې ښاغلی یو دروند شخصیت میراجان سیل صاحب په ایمل خان بابا باندې یو کتاب لیکلی و، خو هغه کتاب به داسې و چې سیل صاحب په وخت کې دا تګ او راتګ شو، د لاسته راوړنې ډېرې نه وي، نو هغه د خپل وخت سره ډېر غټ کار کړی دی، ډېر غټ کار ورته په دې ویو چې زموږ غوندې خلک یې زموږ غوندې شاګردان یې یا مطلب زموږ غوندې بچیان یې دې ته اړ کړل چې ته ایمل خان بابا په اړه باندې لا معلومات وکړي او لا تحقیق وکړي. نو همدا لامل و چې د ایمل خان بابا په تحقیق پسې مې کار شروع کو او د بېلابېلو تاریخونو نه ما د ایمل خان بابا په اړه معلومات راټول کړلو او په دغه کتاب کې مې ځای کړل او دغه کتاب اوس چاپ دی. بله ما د پښتنو خبره وکړله که نه، د پښتنو او د پښتنو د قوم د هغوی د ژوند د هغوی په راشه درشه باندې هم تا ډېر زیات کار کړی، په دې وروستیو کې دې هم کوم کتاب لیکلی پښتانه او د پښتنو او لرغوني مهالونه، په دغه اړه معلومات. د پښتنو په اړه باندې خو عثماني صاحب ډېری لیکوالانو ډېری محققینو مورخینو کار کړی دی، چې چا بیا دا بني اسرائیل ښودلی دي، چا د بني قطوره اولاده ښودلی، چا یونانیان ښودلی دي، او بیا په ضمن کې زموږ افغانانو بیا دا ثابته کړه چې پښتانه آریایان دي، او په همدې بنا باندې په کوزه پښتونخوا کې هم ځینې لیکوالان را پورته شو او په دې باندې ښه درانه کتابونه ولیکل چې پښتانه آریایان دي. په همدغه تناظر کې ما هم د پښتانه او لرغوني مهالونه چې کوم فکر ما سره و، عثماني صاحب هغه د دې ټولو نه یو جدا انداز دی، هغې کې ما فقط په دغه دریو نومونو باندې ما څېړنه کړې ده او تحقیق مې کړی او څه مطلب روایت او څه مې مطلب هغه درایت کړی دی، چې د هغوی د روایتو نه ما څه راوستي خپل ذهن ته او څه مې ترې رایستلي دي، هغه دا و چې موږ په پښتو کې اکثر دا خبره ډېره کېږي چې دا ټول پښتانه د دې درې ورونو اولاد دی چې سړبن دی او غرغښت دی او بیټن دی، که څه هم دې سره اختلاف هم کېدی شو، زه په خپله هم اختلاف سره لرم چې په 1400 کالو خواوشا موده کې به د دې درې ورونو نه څومره اولاد پیدا شي. نن سبا خو په دنیا کې پښتانه یو غټ قوم دی، تقریبا 80 میلیونه خواوشا به. نو زما اصل موخه دا وه چې که موږ وګورو د پښتو ژبه او دغه پښتون قوم دومره لرغونی دی چې دغه لرغونتیا موږ ته په همدې کې څرګنده ده که موږ راشو او د انتروپالوژي علم وګورو یا بشرپوهنه،
په هغې کې مطلب انسان په دریو کټګوریو تقسیم شوی دی چې لومړی دا ده چې انسان به په ځنګله کې اوسېده، بیا چې په دغه وخت سره ترقي وکړه او د کې یو بدلون راغی نو بیا دا ډبرین دور کې داخل شو او د ډبرین دور نه وروسته دا بیا د کروندې دور ته راورسېده. خو دا دورونه داسې یو بل پسې نو دا بالها زمانې به په خپل ځان کې راغلي، تقریبا زرګونه کاله پس به د یو دور نه بل ته انتقالېدل. نو ما په لومړیو کې چې دې ته وکتل نو ما ویل چې دغه درې نومونه که موږ دغه بشرپوهنې سره پرتله کوو نو یقینا چې دغه پښتانه ډېر لرغوني دي او د هغې نه موږ دا ویل چې دا ورونه نه دي بلکې ما دا ویل چې دا بیل دورونه دي. د سړبن مطلب یا سړ بڼ یا د بڼ سړی همغه ځنګلي دور دی چې کومه انتراپالوژي وي، دا زما خپل فکر دی او نظر مې دی. او د غرغښت نه مطلب همدا موخه ده چې هغه زموږ ډېرو افغانو لیکوالو لکه حبیبي صاحب شو، رښتین صاحب شو، دوی دا ویلي دي چې غر غوښتونکی یا غر ګرځېدونکی د غرغښت معنا هم دا ده. نو ما په همدې بنیاد دا خبره کړې چې غرغښت یا غرغښتي هم یوه دوره وه، دا یو نوم نه و. دا هماغه د انتراپالوژي یا د بشرپوهنې هماغه ډبرین دور دی. او دریم چې دی دغه بیټن لږ په تغییر سره یا د نوم د هجاو په یووالي سره دا اصلا پټین دی یا پټیوان دی. بیټن هم شته، موږ په دې کې څه نه وایو. بیټن چې دی یو خدا پرست سړی و، د کسۍ په غرونو کې اوسېده، دا هغه بالکل یو لوی شخصیت و. خو دغه د بیټن نوم چې دومره مشهور شو او د دې شهرت وجه هم دا و چې هغه د پټین دور یا د پټین نوم د خلکو نه ترک او بیټن را دود شو. نو دما موخه هم دا ده چې دا پټینو پټیوانو او دغه پټیوان نوم چې بیا هند له لاړه، هند کې په لنډون سره د پټان جوړ شو او پټان معنا هم دا واغه وخت سره چې د ځمکو خاوند، د کروندې خاوند، دهقان. دغه نوم چې بیا عربو لتلی دی نو عربو کې بتان جوړ شوی دی. خو زما اصل مخام دا ده چې دغه درې دورونه، دا اصل کې درې ورونه نه و، دا درې دورونه دي. او زما ټول کتاب د کتاب هغه خلاصه او پایل هم زما هم دا ده چې دا درې دورونه دي. لایق صاحب تاسې خپله ماشاءالله یو ښه شاعر هم یاست، د شعر په برخه کې مو ډېر زیات کار کړی. تا مخکې خپله د حمزه صاحب د یو شعر په اړه په هغې تا کتاب لیکلی، یعنې یو بیت باندې همدارنګه ښه شاعري هم کوئ. څومره اثار دې لیکلي، که دا په نثر کې وي او که دا په شعر کې وي، که په دغه اړه مینهوالو ته معلومات ورکړي. ښه، تا د ریسرچ او د څېړنې خبره وټاکله، طبعا دغه خبره ډېره زیاته تکرارېږي کله چې د لیکوالو شاعرانو سره کښېنې او دلته د فرهنګیانو او ادبپالو سره. په افغانستان کې په هغه معنا چې ریسرچ په صحیح معنا وشي نه دی شوی، علت یې څه دی او څه کول پکار دي چې په صحیح ډول ریسرچ یا څېړنه خلکو ته معرفي شي او ریسرچ وکړي؟ دا د عثماني صاحب ډېره بهترینه او ښایسته سوال دی وکړو. په افغانستان کې مخکې یو څو اشخاص تېر شوي وو چې هغوی ډېر په سمه توګه ریسرچ کړی و. چې د هغې جملې نه یو علامه حبیبي صاحب و، رښتین صاحب و، رشاد صاحب و. خو په دې وروستیو دورونو ته چې راشو د تحقیق دپاره زمینی حقایق یا ساحوي څېړنه هم ډېره ضرور ده. که څه هم زموږ ځینې لیکوالان فقط د کتاب تر لوستلو پورې محدود دي او هغوی هغه ځای ته تګ نشي کولی یا یې نه دی کړی، نو دا د تحقیق یا ریسرچ هغه ټوله معنا نه پوره کوي، ځکه چې د لوستلو سره د هغه ساحوي څېړنه هم ډېره ضرور ده او باید چې یو څېړونکی دا دواړه په نظر کې ونیسي او وروسته د هغې نه بیا یوې پایلې ته ورسېږي. بلکل. ښه، راځو د شعر ته. تقریبا څومره وخت کېږي چې شعر دې لیکلی؟ پیل یې له شعره و که د نثر کې و؟ نه، لومړی خو تقریبا هغه وخت چې 1987 کال میلادي چې ما له هغې وخت نه شعر لیکلی دی او د هغې جملې نه ما سره اوس هم یو کتاب پاتې دی چې د شفق نوم مې ورکړی و. هغه کتاب تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی. هغه کتاب تقریبا په 1994 کې
تکمیل شوی و بیا هغې نه وروسته مطلب نور کار مې هم کوو به نثر کې بیا مطلب شعر مې هم لیکلی خو تر دې دمه پورې نو تاسو اوس اندازه ولګوئ چې د 78 نه تر دې وخته پورې به څومره وخت شوی چې ما شعر مې لیکلی دی او تر اوسه هم شعر لیکم. کم یو درته ډېره مینه درکوي؟ شعر ته مینه درکوي که نثر؟ خلک دې په کم باندې ډېر پېژني چې مراد لایق یعنی څوک، شاعر که لیکوال؟ نو طبیعي خبره ده د شاعر نوم به لومړی راځي او د شاعر نوم لومړی راځي. یعنې شعر دې پوخ ځکه مشر دی، خامخا مشر دی. ښه، شعر هم د ناولو په آخري کې دغه مرکه به په شعر پای ته رسو. د یو لیکوال، د یو مشر لیکوال، د یو مشر نقاد په صفت د ځوانو ته، یعنې ځوانو لیکوالو شاعرانو ته سپارښتنه څه ده؟ څه باید په نظر کې ونیسي؟ لیکوالانو او شاعرانو ته خو لومړی دا ده چې دوی دې د خپلې ټولنې هغه انځورګري په شعر کې په سمه توګه وکړی شي. داسې نه ده، صحیح ده، زه دا منم چې یو شاعر یو کتاب چاپ کوي، دغه کتاب په خپله که موږ بیا راتلونکي دورونو ته ګورو او د ادبیاتو تاریخ ته جوړیږي، نو هغه لیکوال دغه د کتاب نه دغه دور معلومولی شي چې په دې دور کې دغه شاعرانو د دوی دا موخه وه. نو لیکوال دی باید د خپل دور د خپل حالاتو عکاسي په سمه توګه وکړی شي چې تر څو راتلونکي نقاد ته یا شنونکي ته د دوی هغه د دور هغه خپل وختونه، هغه خپل مهالونه او هغه مراحل په صحیح توګه انځور وي. دویم دا چې د ځوانو لیکوالو دپاره باید د غزل د استادانو یا د پښتو د شاعر د استادانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړی شي، تر څو دوی په سمه معنا دا وپوهېږي چې ادبیات ځان له یو علم دی. ګوره، د 14 علومو نه ځان له ادبیات په نړۍ کې ځان له ادبیات یو علم دی. دا فقط داسې دي څوک ونه ګڼي چې فقط یو څه یې ولیکل او هغه وخت سره یې واورول شي. دی کې کار په کار دی. او دریم دا ده چې لیکوالان څومره چې مطلب زما څومره فکر دی دغه ادبي بهیرونه دا په خپله یو مکتب دی د ځوان لیکوال دپاره. څومره پخوانو لیکوالانو نه یا د پوخ عمر لیکوال نه چې پوښتنه وکړي، نو د هغوی اولنی ځواب به دی چې ما زده کړه په ادبي بهیر کې کړې ده. په ادبي بهیر کې ډېر څه په لاس راځي لیکوال ته، ځکه یو خو دا ده چې د لیدلو نه د اورېدلو قوه زیاته ده. هغه څه چې وګوري هغه د انسان نه هېرېږي، خو څه چې واوري هغه نه هېرېږي. او په ادبي بهیرونو کې عموما اورېدل دي، د یو له خولې نه د بل له خولې نه اورېدل کېږي. نو ځوان لیکوالان باید ادبي بهیرونو سره مینه پیدا کړي، په خپله سیمه کې ادبي بهیرونه جوړ کړي او په همدې ترتیب هغه دوی ته چې څنګه لازم ښکاري که میاشتنۍ جوړوي او که هفتهواری جوړوي، باید چې دوی ادبي بهیر جوړ کړي. او په دې سره یو د قوم ترقي ده، بل د ژبې ترقي ده، او دې سره سره د دوی بیا هغه نورې لاسته راوړنې، مثال نثر ته مخه کېږي، تحقیق ته مخه کېږي، ریسرچ ته، مطلب دا ټول په دې کې راځایېدی شو، دغسې دغه ژبه او دغه قوم پرمختګ کولی شي. یو پوښتنه بل هم ذهن ته راغله، تا د غزل خبر وکړه، کله چې د ځوان لیکوالو پوښتنه کوي چې پیل له څه شي کړی، دوی غزل ډېر یادوي. طبعا که غزل ته موږ ځو، د غزل خپل قافیه، ردیف، وزن څخه دا ډېره مهمه ده. نو که چېرته د دې ته ګورو نو خو ولې یو رقم سخت برېښي. علت یې څه دی؟ دوی څنګه د غزل انتخاب زر کوي او په غزل باندې پیل کېږي؟ غزل دومره اسان صنف هم نه دی، لکه څومره چې یو لیکوال ته یو ووایي چې زه غزل لیکمه. غزل وخت سره شاعر چې څومره مطالعه کوي همدغومره ورته غزل ګرانېږي، ځکه چې غزل یو ډېر نازک صنف دی. په دې نازکتوب کې هم باید دی کې هغه د ولس یا د ژوند یا د غم جانان سره د غم دوران یادونه، خو دا په داسې اندازه چې دا د غزل په اوږو باندې بار محسوس نشي، بلکې په خلکو باندې نوره هم خوږه ولګېږي. نو غزل چې دی دا ډېر مهارت غواړي، د دې تر شا تجربې غواړي. حتی ما داسې هم اورېدلي دي
چې شاعر دې خپل د شعرونو اثر هله چاپ کوي تر څو چې د شاعري 100 کلنه شي. یعنې د شاعرۍ نه 100 کاله وروسته باید یو شاعر د کتاب چاپ کړي، ځکه چې هغه د ادبي رموزو سره، د ادبي مثال تشبیه سره، استعارې سره، نورو علومو سره دا په صحیح توګه آشنا شي، د لفظونو د عظمت نه خبر شي، د لفظونو د پیاوړتیا نه خبر شي. نو باید چې غزل چې دی، نو غزل ډېر یو باریک او ډېر یو ګران صنف دی. دا دومره په اسانۍ سره چې څوک وایي زه غزل لیکلی شم، نو دا ماته دومره نه ده چې غزل دې څوک دومره اسان ولیکي. ډېره مننه لایق صاحب. ښه پای دې په یو غزل کوو. تا سندرې هم لیکلي دي، ټپیزې دې هم لیکلي، څلوریزې دې هم لیکلي، څه خبره نظمونه دې هم لیکلي. بس داسې به وکړو چې ټول نه به راتېر شو، یو غزل به د مینوالو سره شریکه، بیا به خدای پاماني کوو. عثماني صاحب غزل دی چې ډېر به ښه شي، مهرباني. وایي د ژوند رنګونو نه د ژوند سندرې مه بېلوئ. د ژوند رنګونو نه د ژوند سندرې مه بېلوئ. مننه. د ژوند رنګونو نه د ژوند سندرې مه بېلوئ، د وخت سازونو نه د ژوند سندرې مه بېلوئ. څومره ښه دی، څومره ښه تصویر دی. او مننه. وایي لکه پرهر لره دوا چې وي د مالګې ټکور. لکه پرهر لره. او مننه. لکه پرهر لره دوا چې وي د مالګې ټکور، پرېږدئ آهونو نه د ژوند سندرې مه بېلوئ. څومره ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. او موږ ته الهام د پاکې مینې د عظمت راکوي. موږ ته الهام د پاکې مینې د عظمت راکوي. مننه. موږ ته الهام د پاکې مینې د عظمت راکوي، زموږ له زړونو نه د ژوند سندرې مه بېلوئ. څومره ښکلی دی، ډېر ښه تصویر دی. مننه. مننه. او شعر دی چې د تخلیق په کرشمو کې فنکاري د قدرت. دا د تخلیق په کرشمو کې فنکاري د قدرت، له ښایستونو نه د ژوند سندرې مه بېلوئ. دا خو یو ځل بیا ووایه. دا د تخلیق په کرشمو کې مننه فنکاري د قدرت. دا د تخلیق په کرشمو کې فنکاري د قدرت، له ښایستونو نه د ژوند سندرې مه بېلوئ. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی. او خیر دی که زه یې لایق نه یم ما مه دربلئ. خیر دی که زه یې لایق نه یم ما مه دربلئ. مننه. خیر دی که زه یې لایق نه یم ما مه دربلئ، خو محفلونو نه د ژوند سندرې مه بېلوئ. ډېر ښکلی دی لایق صاحب، ډېر ښکلی دی. بلا خوند یې وکړم. مینوالو، ما مخکې په دې خاطر ډېر تشریحات او ډېرې خبرې نه کولې چې شاید تاسې به دا ووایئ چې دغه توصیف ته د کول یا د ستاینه کول شاید مبالغه مې ونه ګڼئ. نو لایق صاحب په دغه سیمه کې هغه څوک دی چې د په تحقیق کې، د په ریسرچ کې، د په نقد کې په خپل فکر او په خپل ذهن او هر څه له خپلې زاویه کتلې کار یې کړی دی. دا شاعر هم دی، شعر یې تاسې ولیدل، شعر یې له نثر ډېر زیات مشر دی. خو ولې دی چې په کوم برخه کې کار کوي، هغه یوازې د پښتون قوم او د پښتنې د ټولنې، د پښتنو د روایتونو، د پښتنو د راشه درشه او د هغوی په راکړه ورکړه باندې د دغه ځورېدلې سیمې، د دغه په غرونو او په دښتو بایبابونو کې رالوی شوي د ملت د ژوندي ساتلو دپاره، یعنې دا هغه اتیږه او د دې سیمې هغه غر په خبرو راولي او کوشش کوي چې په دغه سیمه کې د ستر ایمل خان د چکنور مولا، د ایمل خان د ورور شهباز، همدارنګه امیر محمد خان، دې ته ورته سترې هستۍ پرتې دي، په دغه کې زیږېدلي دي، په دغه غرونو په دغه دښتو کې خاپوړې کړي. دی غواړي چې هغه ته یو رقم د خپلې زاویه وګوري او هغه خلکو ته په ټوله معنا باندې ورپېژني. زموږ د دې اونۍ خپرونه د دغه ځوان او نوښتګر لیکوال لایق مراد سره په همدې ځای پای ته رسېږي. له ده هم ډېره زیاته مننه کوو، له تاسې مننه کوو چې موږ سره مو تر دې مهاله دغه خپرونه بدره کړه. لایق صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله شوم. انشاءالله که وخت و بیا به کله راځو، بیا به سره کینو، ستا په نورو شعرونو، ستا په لیکنو به خبرې کوو. انشاءالله انشاءالله. خدای مو هر کله راوله او ستاسو راتګ ته هرکلی وي. مننه. ډېره مننه. تر بیا هر چیرې چې یاست روغ خوشحاله، د خدای په امان.